د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2020 میلادي کال کې سرسخت سیالانو سره لوبې لري او سرلینکا پاکستان سره آیا په رښتیا هم موږ سیریزونه لرو یا نه؟ آیا که لرو نو په څه وخت او که نه لرو نو څنګه کولی شو له سرلینکا او همداشان پاکستان سره سیریزونه پر مخ بوځو یا یې دیر کړو؟ ملګرو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. د 2020 میلادي کال ټولې سیالۍ به تاسو ته زه په همدغه ویډیو کې در وښیم. خو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده څو ورځې وړاندې پر فیسبوک ځینې اوازې خپرې شوې چې افغانستان به ډېر ژر له سرلینکا سره سیریز وکړي. بیا اوازې شوې چې افغانستان به له پاکستان سره سیریز وکړي، خو دغه هسې اوازې وې، نه کرکټ بورډ او نه هم د کرکټ نړیوالې شورا داسې څه تایید کړي دي. ملګرو موږ په تېره یوه ویډیو کې معلومات درکړو چې افغانستان له پاکستان سره سیریز په کوم دلیل سره کولی شي. هغې معلومات مو درکړي که چېرته افغانستان وغواړي نو په هغې وخت کې دوی کولی شي له پاکستان سره یو سیریز وکړي، خو داسې نه ویلي چې ورسره دی. او بله زه خپله د کرکټ بورډ لوایان سره وغږېدم چې هغه هم لنډ وخت کې له دغو لوبډلو سره سیریزونه راټولل، خو که وغواړي کیدای شي دغه سیریزونه وشي. د نړۍ ورزشي ویبپاڼې چې د کرکټ په برخه کې فعالیت کوي دوی لیکلي چې افغانستان به د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې 3 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه له آیلینډ سره ترسره کړي. د افغانستان او آیلینډ ترمنځ د سیریز یوازینۍ میاشت معلومه نه ده او دقیقه ورځ بیا هم نه ده معلومه. او همداشان افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو په توګه ترسره کړي چې 2 یې ګټلې او 2 یې بایللې دي. هند افغانستان ته په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه، ورپسې افغانستان خپله دوهمه او د آیلینډ خلاف لوبه کې بری خپل کړ. افغانستان په 7 ویکټو آیلینډ ته ماتې ورکړه. دریمه ټیسټ لوبه افغانستان په 2019 میلادي کال کې له بنګلادیش څخه وګټله او څلورمه ټیسټ لوبه افغانستان له ویسټ انډیز څخه په 9 ویکټو ماتې وخوړه. افغانستان د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له آیلینډ سره دوهمه او په ټوله کې 15 ټیسټ لوبې کوي. افغانستان په راتلونکي 2023 میلادي کال پورې له پاکستان، نیوزیلینډ، استرالیا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنګلادیش او سرلینکا سره لوبې لري. دې لوبې کې به د ټیسټ یو ورځنۍ او شل ورځې لوبې شاملې وي. دا معنی چې افغانستان لوبډلې له 2001 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې پرمختګ کړی دی. له دریمه درجه هیوادونو څخه تر 2009 میلادي کال پورې دویمه درجه هیوادونو ته رامخته شو. له 2009 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو په نوملړ کې ورداخل شو. افغان لوبډلې په 2010 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په شل ورځو نړیوال جام کې چې ویسټ انډیز کې ترسره شوه ګډون وکړ. دې لوبډلې هند او افریقا ته 2 ګروپي لوبې وبایللې او له سیالیو بهر شو. 2014 میلادي کال کې د اسیا 50 اوریز جام په لړ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه، خو سرلینکا، هند او پاکستان ته یې لوبې وبایللې. 2015 میلادي کال نړیوال 50 اوریز جام کې افغانستان یوازینی سکاټلند ته ماتې ورکړه، بنګلادیش، استرالیا او نیوزیلینډ ته یې لوبې وبایللې. 2014 میلادي کال شل اوریز جام کې افغانستان لوبډلې یو ځل بیا ګډون وکړ چې یوازې ویسټ انډیز ته یې ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له زیمبابوې، آیلینډ او بنګلادیش سره لوبلړۍ وکړې. زیمبابوې او آیلینډ ته یې ماتې ورکړې، خو بنګلادیش بیا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه افغانستان سره لاس او پنجه ووهله، خو بیا پرې هم د افغانستان بریاوې تله درنده وه. د افغانستان سخت مزل دا چې اوس موږ هم له افغانستان څخه د پرمختګ تمه لرو، خو دا تمه باید ډیره خوشبینه نه وي. دا ځکه چې مخکې افغان لوبډلې له آیلینډ، سکاټلند، نیدرلینډ، زیمبابوې، بنګلادیش، نیمابیا، عربي متحده امارات، عمان، هانګ کانګ، کاناډا او کینیا سره لوبېدلی دی، خو اوس د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې په توګه د نړۍ 10 ځواکمنو لوبډلو سره مخ کیږي. د هند خلاف باید موږ د سترو بریاوو تمه ونه کړو. د استرالیا خلاف بیا زموږ حالت ډیره پورې دفاعي وي. انګلستان خلاف لوبې کې باید موږ د خپل رینکینګ ته په پام لوبې وکړو. د سرلینکا، پاکستان، نیوزیلینډ، افریقا خلاف باید زموږ لوبې دومره وي چې حد اقل د لوبې په ډول وي، نه دا چې په ډیرو سترو توپیرونو لوبې وبایلو. په بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو کې موږ له سرلینکا، بنګلادیش، ویسټ انډیز او څه نه څه له پاکستان سره متوازنې لوبې کولی شو، خو له دې ور اخوا لوبډلو سره بیا زموږ د مثبتې لوبې سلنه ډیره کمه ده. په نړیوال 50 اوریز جام کې مو پایله ولیدله چې بالکل منفي وه. د ویسټ انډیز خلاف یو ورځنۍ لوبو کې مو د توپ وهنې برخه ډیره پورې کمزوري وه او د فاست بالینګ برخه مو هم چندانې مزناکه نه وه.
که افغانستان راتلونکي بشپړ غاړیتوب لرونکو لوبډلو سره لوبلړی کوي نو له 10 مقام څخه به ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د لوېدو امکان شته. تاسې مخکې لیدلی چې زیمبابوې د کرکټ یو بشپړ غاړیتوب لرونکې لوبډله وه خو د افغانستان او ایلینډ په ځلیدو سره زیمبابوې وروسته شوه. نو افغانستان که چیرته ښې لوبې ونه کړي او د کرکټ نړیوال شورا رضایت ترلاسه نه کړي له بد څخه به بدتر خواته تللی شي. دا چې افغان لوبډله راتلونکي کې ښه وځلیږي باید ښه لوبغاړي وګمري. د توپوهنې او توپ اچونې برخه پورې په ټایلنډ یا وړتیا ته باید په لوبډله کې ځای ورکړل شي. توپوهونکي الونډران، فست بالران او سپین بالران باید په توازن او تعادل سره انتخاب شي. د هیواد کرکټ ملي لوبډله څخه وخت پیاوړی کیدای شي چې کله 14 کلنې لوبډلې 19 کلنې او ایمرجنګ لوبډلې دقیقې انتخاب شي او له دغه لوبډلو څخه په بشپړ ډول وړو لوبغاړي ملي لوبډلې ته ورپورته کړل شي. د راتلونکي میاشتو کې افغان لوبډله او کرکټ بورډ پوره زیار ته اړتیا لري. په راتلونکي 8 یا 9 میاشتو کې باید د افغانستان کرکټ بورډ غوروي کمیټه او لوبغاړي پوره زیار وباسي ځکه چې د 2020 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې شلوریز اسیا جام کې لوبیږو. د 2020 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه نړیوال جام په استرالیا کې کیږي چې د هغو سیالیو کې زموږ لوبډله داخله ده. که څه هم په شلوریزو لوبو کې نسبت ټیسټ او یو ورځنیو لوبو ته ښه یو خو د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو پر وړاندې باید زموږ مورال لوړ او تجربه پخه وي. مطلب دا چې که افغان لوبډله پرمختګ غواړي باید سخت مزل وکړي او سختې لوبډلې ماته کړي نو بیا به د کرکټ نړیوالو شورا بشپړ رضایت ترلاسه کړي.